گناہ با پا قیامت کے خدای بخی خود تکبر گناہ با ترغی نہ بخی چی سوئی جہنم تک نہیں لے گلے دے وجنا عزیزانو خیال فکر زان دا خاوری گانا چی زلا چشے مانا سپی خده مانا سپی خده ذکر سپی سربا دا خپل عمل حساب نکی ما سرب زما دا عمل حساب کی نو مانا سپی مونگ نسپی خده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرغای ته یو کتوه بختور آئے سپ یخ سوری کے ناستے کاش جزم داسی یو مرغے حضرت عمر بوے آئے کاش چیزی یو گڈو رہے وے خلقو علال کرے وے خوڑلے وے کچھ انسان نوے ذکا انسان دا پارا چکمی کھاتی پرتی دی او قرآن ویلی دی چی دا بور پسی راس پڑھلے کی وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه ہر انسان تبا د قیامت پورس خپل خپل کارڈ پغاڑا کی زوڑلنی بیا ورتبڅوي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا اولو اللہ دا خپل عمل نامه ده دا ورځې حساب درته کافی دی چې دا ولولې پړه به دې تیار راشي هغې به وایي چې ګډولی وی ولال شوی وی خو چې انسان نه کمې کاتې به چې انسان پسې راس پړلی کي تاسو خیال څه دی د دې ټولې زندګۍ واورئ خپې قدمونه لاسونه جبه غوږونه سترګې کته دا ټول په حساب دا سترګې دي دی چې څومره اشیاء کتلی دي د ټولو حساب به ورکړي چې دا سترګې د کتل دې دپاره و تا پې دا ولې کتلي دا خپې م درکړې دې خوا تلو دپاره وې ته پې دې خوا ولې تلی لاسونه رانیول دې سیز دپاره و تا پې دا ټول نظام غوږونه دا اورېدل دې دپاره و چې ته به پې اورې څه او تا پې اورېدلي څه دي دا ټول په حساب او وخت لرې دی که نږدې دی ډېر لنډ دی او چې د سترګې پټې شو نو دا معامله به شروع نو زما عزیزانو د ځان او د آینده نسل خیر وغواړئ او د ذکریا علیه السلام په سنتو عمل وکئ چې خدایا اولاد یا راکه د دین د خدمت دپاره یا چې راکړی دی نو هغه هدایت ورته وکړه چې کوم هدایت دی د ذکریا زوی یحیی علیه السلام